د دواړو جهانو سردار مبارک چې مدینه منورې ته راغی نو په مدینه منوره کې یو یهودي عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین، دا د منافقانو سردارو او دې د مدینه منورې مشر جوړېدو والو. نو چې د دواړو جهانو سردار مبارک راغی نو خلکو بیا په هغه باندې څه کول، ټول خلک د دواړو جهانو سردار مبارک نه تو راتو شو. دې په هغې باندې ډېر زیات غوسه او ډېرې ستغې پغې بیا ویلې رسول الله مبارک پسې. یو ځل د دواړو جهانو سردار مبارک سعد ابن عباده رضی الله عنه بیمار دی، نو رسول الله مبارک د هغه تپوس روان شو. دا د اوس قبیلې د حضرت قبیلې سردار او د هغه تپوس لته. یو ځای کې یهودیان هم ناست دي، کافران هم پکې ناست دي، منافقان هم ناست دي او مسلمانان هم پکې یو څو کسان ناست دي. نو د دواړو جهانو سردار مبارک چې به غونډه صحیح کړه، هغې خلکو له به ورغې دین ته برابلل، د قرآن تلاوت به کوم. د دواړو جهانو سردار مبارک په قچره باندې سور دی. نو چې کله د دوی په خوا کې تیر شو نو د دواړو جهانو سردار مبارک خامخا د څاروي هغه خپې چې کوم دی هغه په ځمکې سره ولګي دوړه کوي. نو دې ظالم د بنیتۍ د وجې نه په پوزه باندې کپړه واچوله، لرې شه اخوا زموږ نه تېرېږه، ټولې دوړې په موږ باندې راوستې. د هغې د پاسه د دواړو جهانو سردار مبارک ورغی او کېناست، هغه مسلمانانو سره خبرې اترې شروع کړې او د قرآن حکیم آیاتونه یې ورته وویې. دا عبدالله ابن ابی ورته وایي ځه موږ دې صحیح کړو، موږ پسې رالې چې څوک ورته غوږ دی هغوی پسې ورځه. ډېرې ستغې پغې د دواړو جهانو سردار مبارک ته وویې، نه به وی زمونږ په خوا کې د آیاتونه. مسلمانان وی بیا او د وی نه بیا وی، یو طرف ته کافران شو بل طرف ته مسلمانان شو، جګړه جوړېده. د دواړو جهانو سردار مبارک هغه جنګ رپیده پې کړ. رسول الله مبارک خو لاړ د سعد ابن ابي عباده تپوس له، خو هغه ته یې وویل چې یاره دغه شان نن خو عبدالله ابن ابی په مخامخ باندې ما ته ډېرې ستغې سپورې وویلې. رسول الله مبارک ته وایي د الله رسوله خفه کېږه ما، د مدینې منورې مشر دی جوړېده، ته چې رالې مشري ته تلې ده، دا په هغې باندې سوځي. رسول الله مبارک غږ ونه کړ. بیا دې ظالم قسمه قسم کردارونه ادا کړي دي. حضرت عائشه رضی الله عنها باندې چې الزام ولګېد او منافقانو الزام ولګو، هغې کې دې ملوث یو ځای به ته هلکو خبر خو نه یې، خلک خو داسې داسې وایي، بل ځای به ته هلکه خبر خو نه یې، خلک خو داسې داسې وایي. نو د رسول الله مبارک د بیبي صفی قرآن پاک کې راله، الله قرآن کې آیاتونه نازل کړل چې عائشه رضی الله عنها دا پاکه ده او دا شی پکې نشته. نو دی عبدالله ابن ابی هغه کردارونه کړي چې د ځمکې په سر دا چا نه دی کړی. او چې کله وفات کېده نو زوی سوچه مسلمانو، نو زوی ته وایي رسول الله مبارک ته به وویل چې په ما باندې جنازه مو کړي او کمیس هم ترې راوړه چې هغه زما کفن شي. بل کردار خو ورته معلوم و که نه، زه د هغه کمیس را پورې لګېدلی نه الله به عذاب نه ورکوي. د دواړو جهانو سردار مبارک لاړ، دی یې قبر ته ښکته کړی و. پاک پیغمبر مبارک وی د قبر نه راوباسئ او د ده په وجود باندې رسول الله مبارک لاړې پورې کړې او خپل کمیس مبارک ورته رسول الله مبارک کفن که او په دې خپلو خپو یې سمله. چې کله رسول الله مبارک جنازې ته مخکې کېده، د ده د قوم په سوونو په زرګونو خلک دا منافقانو. عمر فاروق رضی الله عنه د چا پروا ساتله؟ د دواړو جهانو سردار مبارک ته وایي د الله رسولو که چې دره چا جنازه کې، د هغې سړي جنازه کې چې دا کردار خو د مکې سردار ابو جهل نه دی کړی، الزام خو هغه نه دی لګولی، ده خو هغه څه کړي دي چې داړو چا کړي نه دي. سوچو که د چا جنازه کې. پاک پیغمبر مبارک ورته عمره ما ته دار څه پته ده او زه ډېر ښه پېژنم. د دواړو جهانو سردار مبارک چې د عبدالله ابن ابی جنازه وکړه، الله قرآن پاک کې آیاتونه نازل کړل چې بیا به د منافق جنازه نه کې او که ته ډېرې جنازې مو کې، الله وایي په دې د منافقان زه نه بخم.
کافر کم دی الله پاک بخي خو د ښکلي پاک پیغمبر مبارک خشته اخلاقو د هغې اخلاقو د وجې نه د عبدالله ابن ابی د خاندان په زرګونو خلک مسلمانان شو د دواړو جهانو سردار مبارک دی ته ونه کتل زما په بیبي باندې دی ظالم الزام لګولی دی ما ته وخت په وخت باندې کندې کنې باسلی دي هر څه رسول الله مبارک شاته کړل د هغې خو اخلاقو د برکته په زرګونو خلک د هغه د خاندان مسلمانېږه دې ته اخلاق د نبوت وایي نو عایشه رضی الله عنها وی مدینه منوره چې فتحه شوې ده نو دا د دواړو جهانو د سردار مبارکه د خشته او د ښکلي اخلاقو د وجې مدینه منوره دا فتحه شوې ده